نو په دې میډیا باندې یو دو شعرونه ډېر دغه شوي که نه جاله کې کېنه پاس وزر مه وه پاس وزر مه لا زمونږ لکه د دغه شعر دوو شعرونو جواب مې په یو څو شعرونو کې لیکل دی ښه لالا ارشاد چې غریب سړی یمه چکر نه وهم غریب سړی یم چکر غریب سړی یم چکر نه وهم د زورورو سره ښکر نه وهم او دا غریبي راته پیغور جوړوي دا غریبي راته پیغور جوړوي الوت کوی شم خو وزر نه وهم وزر نه او دې ته غیرت او پښتو څنګه ووایم دې ته غیرت او پښتو څنګه ووایم کمزوری خورم او زورور نه وهم زورور نه او پخپله سپوره خورم که توره خورمه پخپله سپوره خورم که توره خورمه شکر په دې دی د چا ور نه وهم اوس د ګودر غاړې له نه راځي یار اوس د ګودر غاړې له نه راځي یار منګې په غاړه د ګودر نه وهم او په خوشحالو باندې خوشحاله یمه په خوشحالو باندې خوشحاله یمه خو خفګانونو باندې سر نه وهم مهتابه هره ورځ روژه نیسمه مهتابه هره ورځ روژه نیسمه ځکه خو چغې دا اختر نه وهم دا د غزل یو څو شعرونه دي وایي ښکلي خو ډېر دي ښکلي خو ډېر دي الله ستا په بدن حد کړی ښکلي خو ډېر دي الله ستا په بدن حد کړی دی د رنجو خال دې په تندي او په زن حد کړی دی غوټۍ دې ګل شولې پیزا یې معطره کړله غوټۍ دې ګل شولې پیزا یې معطره کړله حسن د ګل دې د فطرت په سخن حد کړی دی او دا تور کمیس دې عجیبه غوندې درزي جوړ کړی ډاکټر صاحب دا تور کمیس دې عجیبه غوندې درزي جوړ کړی دې الول زیړې چرمې په لمن حد کړی دی او د ډېرو ډېرو نارواو پابندو باوجود د ډېرو ډېرو نارواو پابندو باوجود د بام د سر نه یې زمونږ په دیدن حد کړی دی او راشه یې جوړه کړه ګېډۍ ګېډۍ غنم یې راوړل راشه یې جوړه کړه ګېډۍ ګېډۍ غنم یې راوړل نن نازولې د غوبل په درمن حد کړی دی او ارمان د زړه خپلو جامو کې لمبولی دی ما ارمان د زړه خپلو جامو کې لمبولی دی ما رقیب مې هم د هر ارمان په کفن حد کړی دی او بادشاه د ګلو یو ګلاب د باغ په منځ کې ولاړ ډاکټر صاحب دا تاسو ته بادشاه د ګلو یو ګلاب د باغ په منځ کې ولاړ دې مالی څومره د دې ګل په چمن حد کړی دی او هره کوڅه کې شهید پروت دی د وطن مهتابه هره کوڅه کې شهید پروت دی د وطن مهتابه مهتابه امن خو زمونږ په وطن حد کړی دی تاسو اجازت کوئ د غزل له مخکې